ستا د مرتد ملحد او همچنان هغه کس چې خصوصا بدبختي بې بنیاده خبرې ورپسې کوي ولې ورته پلیټفارم ورکوي ولې ورسره خاندې ستا او د هغه سره څه مینه او محبت او لف سټوري ده حقیقت لف سټوري خو ورسره نه لرم خو زه به یو خبره وکړم پرون ما په لایف کې راغی همدا محترم یو بې ځایه خبره وکړله دلته ملګري شاهدان دي د 6,000 کسانو په مخ کې مې خپل لایف ښکته کړ ورته مې چې بیا دې په لایف کې ځکه نه پورته کوم چې ته ادب دې دغه لایف ته نه ساتي او نور باقي زه د یو پښتون په صفت ما هغه وخت کې دلته کته او لایف ته مې راپورته کوم او ځینو مواردو کې چې تا کومې ویډیوګانې کړې وې یقین وکړئ نورو صاحب والله هغه تم تیر وته ځینې ویډیوګانې چې زه په جیم کې ما ګوشه کې چې په وخت کې نسته د خبرې کړې دي او ما په کراتو په د باندې نیوکه کړې ده ما د باندې کړې ده خدای یو فردي جرم دی ما به کړی زه پر خفه یم راتلونکي کې به ډېر احتیاط کوم چې زه چاته داسې پلیټفارم ورنه کوم چې داسې غلطي وکړي ځکه دا زما دین پښتو زما ډېر مهم دی جزاک الله زما حساب نه 12 ځلې تا لایف ته وړل دي کوم ډیټا خو 12 ځلې زه په خیمانه ما بیا نه کوم لا تجربه بس نور زه راځو وروسته د اسرائیل سره محبت چې ته د لانګ لیف اسرائیل دا موضوع څنګه تشریح راځو په دې په وګړي ګوري نو روسه زه د وطن سره ما ته وای چې ستاسو بزنس او ټاکس اسرائیل ته زیاتو ته چې لانګ لیف اسرائیل وی اول افغانستان وذ اسرائیل زه واړم دلته دلته کیسه د لګ د سیاست طرف ته ځکه موږ دا کار وکړ وزوایم کله والله زه واړم ته تشریح ورما ځانم پوي کوم خلک ځان پوي کی زه واړم ورم اس بل کوم موضوع شته ان شاء الله ګوري هغه ویډیو په ډیره افغانانو زما کتلې ډیر وطنوالو باندې کتلې لوت شک پرته تاسو له وطن سره مینه لري زه یم لرم زه لک لیونی مینه لرم هغه ویډیو ما په هغه ورځ باندې جوړ کړی زه څه فکر کوم نو زه دومره لیونی چې د فلسطین په هغه مظلوم ولس باندې زه د اسرائیل طرفداري کوم لیونی خو بنیم دا هغه ورځ چې 300 شپېته کډري نیم سو افغانان ایران په یو ورځ باندې راوته او هلوي وشه زه دومره احساساتي وم ما ویل چې په دغه ورځ باندې اسرائیل امریکا روسیا چې چیرته کافران دي په دې ایران باندې بماتو مورځي زه به خوشاله یم او ما به دومره ملاتړ کړ دلیل یې دا و ځکه ما د پر خپل د افغان وینه دومره ګرانه ده لکه چې څومره ته فکر کولی ها تا دې څنګه کار کړی دی ایسایان وایي چې نوز بالله خدای انسانیت به خودی لپاره خپل زوی چې دا کړی وو ذبح کړی وو هغه موضوع تیری وو زما په خندا د روسي ته جذبات ګرام نه پېز انسان جذبات په ځان پوه نه شوي بیا ستاسو ویډیو تقریبا دیش شپته دواتیا ورځې شاوخوا په ټیک ټاک اوس خاطر دا ولې ته جذبات ګرام دا خو زه دغه چې زه باید ورغلی وای دا مې ډیلیټ کړی ټیک ټاک دې خو لري چې دا ویډیو پکې پوسټ کې دا لاندې لاړ شي بیا دغه ویډیو باندې نه څوک لایک درکې نه دي څوک کمنټ درکې هغه ورکسي ځکه لکه ټیک ټاک ته ماته تل ټیک ټاک مجاهد یې نو ځکه زه پکې ډیر تکړه ما چې هغه وکړه ډیر لاندې لایک اوس مې مخ ته راشي زیاده دقیقه ریموف کوم دا وس یعنی په کوم پیمانه زه چې په پیمانه خبره نه د ایران په موضوع کې هو سم چې وایم اسرائیل ایران وایي زه په خوشاله ما د لپاره غدري سو افغانان لستر کو نه لري کیږي زه بغه ته جدا بحث به راشو لیکن زه فقط غواړم چې اسرائیل طرفدار ته نه او ان شاء الله دې راځي نه یوازې زمونږ د فلسطین د خلکو بلکې د ټول مسلمانانو دښمنان د انسانان دښمنان دي ځای ټول دې لا بعد دې ویډیو به ډیره ان شاء الله په سر سترګو خبره خبره زه پوښتنه کوم ته ځان نېشنلیست وای نه وایم ځان نېشنلیست نه وای کچیرته یو افغان زغړم سره لیونی مینه معلوم کوم چې کوم حدا پورې افغان زم یو افغان او وینا او یو مسلمان یو افغان هندو وینا یا یو افغان وینا چې هغه یا ظالم دی هڅو دی او مسلمان وینا مې څه فرق کوي لومړی خو باید سړی د عدل هغه ترازو په لاس کې واخلي چې هر چیرته دی انسان وینه تویږي بیا دا نه ګورم چې دا مسلمان دی که دا هندو دی چې هر څوک دی انسان بلکې د هر یو موجود په وجنې باندې خفه کیږي او دا ولې اول افغانستان بیا اسلام دا موضوع لکه تشریح کړي ستاسو په نظر باندې کوم یو سم دی اول اسلام که اول افغانستان زه وایم چې اول اسلام دویم لغمان نه زه بیا دا وایم چې دا لازم او ملزوم دی لدی اسلام نه غیر وطن په درد نه خوري او وطن نه غیر اسلام په درد نه خوري لکه تشریح دا وته چې درته وایم زما که وطن نه دغه د اسلام چې دا کوم قانون او چارچوکاټ باندې مو ته مخکې خبرې وکړې د دې لپاره مو ته ضرورت لرو یو ځمکې ته یو جغرافیه ته چې دا پکې پریکټیس کو دا پکې عملي کو جغرافیه خو اسلام وروړي فقط د افغانستان جغرافیه کې د نکای کې افغانستان نه نو اسلام نشته دی او که اسلام یو بیا افغانستان نشته دی یعنی ستاسو کې هدف څه شته ورو زه به نورم درته ساده کوم باندې زه وایم پوښتنه او دقیقاً ګوري اسلام زما لپاره تر ټولو ستر ارزښت دی ماشاءالله طبیعي خبره ده زه الحمدلله مسلمان یم په څنګ کې زما وطن دغه اسلام ته ضرورت لري که چیرته زه په خپل وطن کې اسلام ونه لرم نو زما بیا بې مفهومه دی په مو دی نو صاحب ګر کنفیوز نه مشکل دی موبایل ته ګوري زما خبرې زما فقط دلته د فامیل مزونه کوي چې هغه بس بيخي دا بيخي بند کوم څه لپټاپ ته بند کوم واخد زه باندې کوم ته توجه کوم زه فقط دا غته ګورم چې ما مخکې خپل ځل خلک وړاندې کړی چې ولې زه لپټاپ ته ګورم چې ها زه غواړم په دې پوښتنه چې فکر وکړه چې یو حالت دی چې پاره کې افغانستان نشته لیکن اسلام شته دی
آیا اسلام باندې کوم ارزښت کمیږي او کوم ارزښت ولري تاسو لپاره؟ څه معنا افغانستان نه وي؟ مثال یو جغرافي حالت دی چې په هغه کې افغانستان نشته فقط اسلام دی، ځکه ته غواړې چې اسلام د افغانستان جغرافي سره یو ځای کړي. نو روسه دا سوال دی کنفیوزینګ دی، ته چې افغانستان جغرافیا نه یعنی څه؟ یو حالت دی، څنګه حالت دی؟ داسې یو حالت دی چې اسلام شته دی لیکن افغانستان نشته دی. آیا بیا هم اسلام خپل حقیقت لري که نه لري؟ دا اسلام دی د عملي کولو لپاره خو جغرافیې ته ضرورت دی، ولې په هوا کې ته ولې محدودیت افغانستان پر زما مشکل دی کړي؟ هر ځکه هر جغرافیې کې هر اسلام چې د جغرافیې ته ضرورت لري چې جغرافیه ونه لري چې د عملي کې بیا ته څنګه زه دا مشکل نه لرم، جغرافیه باید ولري. ولې افغانستان جغرافیه جوړه وتا چې ته یا افغانستان د اسلام دی که اسلام د افغانستان د دوه لازم ملزوم دي، دا ته څنګه فیصله کوي؟ خو دا مې وطن ده. زه ته اوس یو خو ته ستا وطن دی، زما وطن هم دی الحمدلله، او ته په دې پوهېږې چې زه هم خپل وطن سره مینه لرم، دوامداره ځم خدمت چې موږ کېږي کوم ستا په وینا باندې څه پټوم څه هلته مصرفوم انشاءالله هغه به زه الله ته حسابي ورکوم چې څه معامله هلته روانه ده. لیکن زما مشکل د سره ونو چې هېڅکله هم اسلام د جغرافیې ته مه محدود کوئ. اسلام د الله دین دی، د دې امکانات شته دی چې 2000 کاله بعد 15000 کاله بعد 10000 کاله بعد 1 میلیون کاله بعد یو جغرافیه ونه لري، لیکن اسلام به وي. او اسلام هم محمد صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه چې دا تکمیل کړم. اسلام د آدم علیه السلام شروع شوی دی او داسې حالت وو چې ځکه افغانستان نه وو لیکن اسلام وو، او اسلام همغه ارزښت همغه حقیقت درلودو کوم چې د افغانستان بعد هم لري، کوم چې افغانستان سره هم لري. ګوري نو روسه محترم، افغانستان نوم وجود نه درلوده، جغرافیه وجود درلوده، خلک وجود درلوده. زه خو طبعا زموږ چې ته نوړم ورو کنه خلک نه طبعا دا موضوع فکر کوم حل بینو، دا خو یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. زما په نظر نه دي، لکه باید اسلام انډیپندنټلی کولای شي د افغانستان سره وي او افغانستان بغیر هم په حقیقت ساتي. افغانستان ته ضرورت نه لري او همداسې وو اسلام چې اسلام افغانستان ته ضرورت لري. اسلام خو یوازې مونږ ته نه دی راغلی، اسلام خو د نړۍ ټول اولې چې اسلام نه وي نو په افغانستان به څه وکړم، که افغانستان نه وي په اسلام به څه وکړم. دلته مهم هدف د دې خبرې نه دا دی که زما په وطن کې اسلام نه نو اسلام نو بیا زه به عبادت چا کوم، زه به ژوند څنګه کوم؟ جزاک الله خیر، دا دې واضح کړه، هیڅ کوم مشکل نه دی. یو ورور یو ادعا کوي چې ته موږ د صافي صاحب لپاره کې کلمه د بل چا لپاره وایي، دغه کلمه تشریح کړو، دا څه موضوع ده. اوله خبره خو دا چې دا یو ډېره اوږده کیسه وه او د یو واتساپ خبره وه، او که ته غواړې چې زه ډېر ډیټیلز کې وغږېږم درته به پې ځواب درکړم او کوی چې نه تېرېږه ترې نه تېر سم. لنډ که ته ووایې زه نه غواړم فقط زما ګران ورور دا داسې درته وایم یو 15 تنه شپږ تنه ملګري وو او همدغسې دوی داسې فکر کوو چې زه خدای مه کړه زه مسلمان نه یا مثلا زه ایتیست یم یا اګنوسټیک یم یا یو شی بل. نو دغه ورور ما ته زنګ وایي دا ملګري وایي نور تاسو انډیوالان دي او ته خوښېږي او خو عین حال کې دوی دغسې یو فکر لري. ما ویل ته زما ورور یې، ته زما ملګری یې، هغه ویډیو کې شاید تاسو اورېدلی ما ته زما ورور یې، زه خو الحمدلله مسلمان یم. خو دا چې هغه زما ملګري دي ته دوی دپاره به هم زه دا کلمه ووایم. دا څه وایي چې زه زما ملګری په دې خبرې باندې شک ولري چې زه مسلمان یم نو زه ورته کلمه تېره کړم چې وروره اقرار باللسان تصدیق بالقلب، دغه زه مسلمان شوم، ته پرې خوشحاله زه مسلمان یم. دا دپاره به زه دوه ځلې نور وایم چې ته په دې خبرې باندې باور وکړې چې تا ملګری مسلمان ده، او دا دومره غټه خبره نه وه. خو هغه د ملګرو مسله وه، لکه کیسه جګ ټیټ سوه. څه فکر زه تا ته وایم زه هغه مسلمان یم څوک چې قرآن حدیث شریعت خپل کلتور د اسلام د چوکاټ لاندې، خپل فقه د اسلام د چوکاټ لاندې قبلومه، او مطمئن یم چې هغه مسلمان ته یې، او ان شاء الله چې مسلمان من پاتې شو. دې ډبیټ کې مذاکره کې هیڅ ګټونکی بلونکی نشته دی. والله حدیث کاله بعد دا ارزښت نه لري چې چا چې ویلي ونو، او دا به یو احمقانه بحث وي سبا شي. ته چې اسید جان زما اجازه راکړه، که ته چېرته ما سره واده کوې چې ته نه بعد مثلا برمل ته پلیټفارم نه ورکوې، د سیکولرزم بحث ته پرې نه کوې، زه خپل ټول ویډیو باندې نه زه خو مشکل نه کله چې نوروز صاحب څوک پبلک فیګر سي کنه بیا به نیوکې انتقادات نصیحتونه سجشن دا ټول ته به تا ماده، او په واقعیت کې چې کله ستا ویډیو ما وکتله ما چې ولا ډاکټر صاحب ذاکر نایک شاګرد را باندې نیوکه کړې، څه وړه خبره خو نه ده، زه به د سره غږېږم په دې مورد باندې راځم. دا زما ستا مناظره یا ډیبیټ یا خبرې یا د ملګرو اخري پوښتنه لرم، نو بیا ستا پوښتنې جوابوم کله به عملي میدان ته راځي. چې تاسو موږ افغانستان ته سفر وکړو، راځه عملي په لندن کې به نور ځینې کې دعوتونه وکړو، په امریکا کې یو دعوتي سنټر جوړ کړو، یو د افغانانو ته یو شی وکړو.